د هارت اټیک علامات دا پکار ده چې تاسو ټولو ته پته وي چې دا علامات په انسان باندې راښکاره شو نو چې تاسو ټولو ته پته لګي چې دا د زړه دوره کېدلی شي. اوس کم علامات په څټ باندې درد رالی، د څټ د درد سره د ده په لیفت آرم د ده چې دا ګس مټ دی که نه په دې باندې مو ورسره درد رالی. پیل یلو کلر، رنګ یې زیړ وڅښتېدو، رنګ یې خراب کړو. ډیفیکلټیز ان ریسپایریشن، ساه یې بندېږي یا یې ساه راماته شوله، سویټینګ خولې پرې راماتې شولې او د دې سره بېهوشي پرې راله. که دا علامات په اولني ځل باندې په چا کې راښکاره شو نو امکان لري چې د انسان ته د زړه اټیک شوی، امکان دی چې دته هارت اټیک شوی، د زړه دوره ورته شوي. نو که دا علامات په چا کې راښکاره شو چې په څټ باندې درد رالی، په دې ګس لاس او په مټ باندې درد رالی، د دې سره رنګ یې زیړ شو او دې انسان په ساه اخیستلو کې ورته تکلیف جوړ شو یا ساه نشي اخیستل، خولې پرې راماتې شولې او انسان بېهوشه کېږي، را پرېوځي، سترګې پرې تورې تورې شولې، په دې سینه باندې په چپ طرف باندې درد رالی. نو که دا علامات په یو انسان کې راښکاره شو دا نښه د دې دا علامات د دې میبي چې دا د زړه دوره وي. اوس دا علامات په یو انسان کې راښکاره شو نو څه کول پکار دي؟ اولنۍ خبره خو دا ده چې دا انسان کولاوزي ته راوړه، داسې په کولاوزي باندې چې هوا یې ووایي د 1122 1122 چې دی دا تاسو میلاو کړئ چې امبولینس فوراً راورسېږي. که په کور کې ډسپرین اسپرین ګولۍ پرتي، یوه ګولۍ به دله په خوله کې ورکړي، دغه ډسپرین دا وینه نری کوي. دا ډسپرین او اسپرین ګولۍ چې دي که نه دا ډېرې زیاتې لازمي دي. دا اسم تاسو احتیاطي طور په خپل کور کې ساتئ، یو پلته خامخا ساتئ چې کله داسې مسله راشي زړه د اټیک علامات په خلکو کې راښکاره شي. پوه شوې چې اوس د زړه اټیک یو انسان ته وشو نو دا اسپرین ګولۍ دا ډسپرین چې ده دا راخلئ په خوله کې ورلږدئ چې دا جوي دا وینه نری کوي. نو که ډسپرین او اسپرین دا ګولۍ موجود نو یو بورله دا په خوله کې کېدئ، 1122 به میلاو کړئ او فوراً به دې اسپتال ته ورسوئ. په داسې وخت کې بیا ناراستي نه ده پکار، ځکه چې د زړه اټیک چې دی که نه دا ناراستي نه مني، دا د لږ ټیم خبره چې انسان بیا د مخې سره وړي. نو پکار دا ده چې دا علامات په چا کې راله ناراستي نه ده پکار، فوراً دغه اسپرین 1122 میلاول او ډایرکټ اسپتال ته رسول.